په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې کورني تولیدات د اقتصاد د ودې د کارموندنې د رامنځته کېدو او له وارداتو څخه د هیواد د وابستګۍ د کمولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د غوړو د صنعت له مهمو برخو څخه یو د نباتي غوړو او کرنیزو محصولاتو تولید دی چې هره ورځ د خلکو په ټولو کورونو کې کارول کیږي. په دې راپور کې د نباتي غوړو د تولید وضعیت، په سړوخونو کې د پانګونې رول او د کورنیو تولیداتو د ملاتړ ارزښت څېړو. که تاسو له دې ډول اقتصادي او ټولنیزو راپورونو او پروګرامونو په سره لیوالتیا لرئ، نو حتما د عروج چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نوي محتواو څخه خبر پاتې شئ. د هر هیواد د اقتصادي پرمختګ یوه مهمه لاره د کورنیو تولیداتو ملاتړ او په خپل وطن کې د پانګونې لپاره د ځوانانو هڅول دي. مسئولین ټینګار کوي چې باید داسې زمینه برابره شي ترڅو ځوانان د مهاجرت پر ځای د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پانګونه وکړي او فابریکې او تولیدي شرکتونه جوړ کړي. دا کار د کار فرصتونو رامنځته کوي، کورنی اقتصاد پیاوړی کوي او له وارداتو څخه وابستګي راکموي. کورني تولید نه یوازې دا چې د کارموندنې سبب ګرځي، بلکې د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه کوي او بیکاري کموي. همدارنګه د فابریکو لپاره د برېښنا د لګښتونو کمول او پانګوالو ته د قانوني جوازونو برابرول هغه اقدامات دي چې د صنعت د ودې لپاره زمینه برابروي. د نباتي غوړو تولید د افغانستان د خوړو د صنعت له مهمو برخو څخه شمیرل کیږي او د خلکو د خوراکي اړتیاو په پوره کولو کې اساسي رول لري. نباتي غوړي له هغو اساسي توکو څخه دي چې هره ورځ په ټولو کورونو کې کارول کیږي او که دا غوړي کم شي یا بیه لوړې شي، خلکو ژوند له جدي ستونزو سره مخ کیږي. پخوا د هیواد ډیره اړتیا د وارداتي غوړو له لارې پوره کېده، خو په وروستیو کلونو کې هڅه شوې چې کورنی تولید زیات او له وارداتو څخه وابستګي کمه شي. اوس مهال د نباتي غوړو ګڼې فابریکې د کابل، بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار په ولایتونو کې فعال دي او د بازار یوه برخه اړتیا پوره کوي. د نباتي غوړو د تولید لپاره لومړني مواد د غوړو لرونکو تخمونو لکه د پنبې تخم، کنجدي، لمرګل او سویا څخه عبارت دي. د پنبې تخم او کنجد په ځینو ولایتونو کې کرل کیږي، خو سویا او د لمرګل یوه برخه لا هم له بهر څخه واردیږي. که دا تخمونه په هیواد دننه زیات وکرل شي، د ځان بسیاینې زمینه به برابره شي. په فابریکو کې د غوړو د تولید بهیر څو پړاوونه لري. لومړی تخمونه پاکیږي، وروسته د استخراج ماشینونو ته اچول کیږي ترڅو خام غوړي ترې ترلاسه شي. له هغې وروسته غوړي تصفیه کیږي، بسته‌بندي کیږي او کورني بازار ته وړاندې کیږي. د کورنیو غوړو تولید په مستقیم ډول د هیواد پر اقتصاد اغیز لري او د وارداتو د کمېدو، د بزګرانو د ملاتړ، د کارموندنې او د بازار د ثبات سبب ګرځي. خو دا سکتور له یو شمیر ستونزو سره هم مخ دی، لکه د غوړو لرونکو تخمونو کمښت، د برېښنا ستونزې، د ماشینالاتو لوړې بیې او له ارزانو وارداتي غوړو سره سیالي. اقتصادي کارپوهان وایي چې د بزګرانو ملاتړ، د دوامدارې برېښنا برابرول او د کورنیو پانګوالو هڅول کولی شي د نباتي غوړو تولید په پام وړ ډول زیات کړي. د سړوخونو جوړول د هر هیواد د کرنې د ودې له مهمو عواملو څخه دی. په ګاونډیو هیوادونو کې میوې د حاصلاتو په موسم کې په سړوخونو کې ساتل کیږي او په مناسب وخت کې په مناسبه بیه کورنیو او بهرنیو بازارونو ته وړاندې کیږي. افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي ارګانیک میوې لري، لکه انګور، خټکۍ، انار او مڼه چې په سیمه کې بېساری دی. د خصوصي سکتور د مسئولینو په وینا په ځینو هیوادونو لکه چین او ترکیې کې داسې سړې خونې جوړې شوي دي چې په بشپړ ډول د لمریزې انرژي له لارې کار کوي او په لیرې پرتو سیمو کې هم د استفادې وړ دي. په دې برخه کې پانګونه کولی شي د افغانستان د میوو او کرنیزو محصولاتو صادرات زیات کړي او د ملي اقتصاد د ودې سبب شي. همدارنګه صنعتي پارکونه په هیواد کې د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې زمینه برابره کړې ده او لسګونه فابریکې او سړې خونې یا فعال دي او یا هم د جوړېدو په حال کې دي. د دغو پروژو موخه د ځان بسیاینې زیاتوالی، د کرنیزو محصولاتو صادرات او خلکو ته د کار فرصتونو برابرول دي. د کورنیو تولیداتو په نندارتون کې د چراغ لاله شرکت خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل. دغه شرکت له کنجد، پنبه‌دانه، بادام او سیادانه څخه طبیعي غوړي تولیدوي. د شرکت مسؤل وایي چې د دوی موخه د کورنیو او طبیعي غوړو
دودول دي ځکه دا غوړي لږ زیان لري او ډېرې روغتیایي ګټې لري. د نوموړي په وینا د پنبهدانه غوړي له اقتصادي پلوه د خلکو لپاره مناسب دي او د هغو کسانو لپاره ګټور دي چې د وینې د چربي او میتابولیک ناروغیو ستونزې لري. خو لا هم ډېری خلک له دې ډول غوړو سره بلدتیا نه لري او زیاتره وارداتي غوړي کاروي. دا شرکت دا مهال شاوخوا 10 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په راتلونکي کې غواړي د کارکوونکو شمېر تر 150 کسانو پورې لوړ کړي. همدارنګه سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د صادراتو پلانونه هم لري. د شرکت مسؤل له خلکو وغوښتل چې له کورنیو تولیداتو استفاده وکړي ترڅو هم خپل صحت وساتي او هم د هیواد د اقتصادي ودې ملاتړ وکړي. په ټوله کې د نباتي غوړو تولید، د سړوخونو جوړول او د کورنیو تولیداتو ملاتړ د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې په لور مهم ګامونه دي. د حکومت، خصوصي سکتور او خلکو په ملاتړ افغانستان کولی شي په نږدې راتلونکي کې د خپلو خوراکي اړتیاو لویه برخه په هیواد دننه تولید کړي او خپل صادرات زیات کړي. که غواړئ د افغانستان له نوي اقتصادي او ټولنیزو راپورونو، مرکونو او شنونو څخه خبر شئ، همدا اوس د ورود چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ په هیله د یو آباد، آزاد، ځان بسیا او صنعتي افغانستان.